درېیمه د تایان چې نوره خبرې ما کار روژې والایم وږی تږی یم کسانو دله کنده دې وګوپوم په دغه امسو په خبره ژوند په یوه وسړی خو تو چې داسې وریژه مې پاخه کړې دي زه تا در واغوستم از غلطه کړم دا چېرې ستا روغلی شی دي دا د دې تایان یم چې خوست ملي تلویزیون نه یې موی تو خپرونه دو عید ورځ دو خلک به موتو ته انتظار وي ځکه به وریژې غوړي خورو خو د خلک خو چېرته خفه نه شي که نه نه دا کیسه خو تو خو مو چې هغه ته به لټ کې ټینګ وي ویره وریژه غوړیم که خیر وي ته والي وایي هغه نصر ته به بیا خپرونه الله خدایه پاکه وبېخورې دا وریژې غوړی نه به ووړې یا چې روژه چې نه سي په عید به ووړې په دغه عید به ووړې وریژې غوړي به وخورې خو دغه خلکو نه ضرورته که نه دی دا خو صحیح خو هېڅکله خلکو سره خپرونه کله شروع کوي چې ده سره خو خیر وي ګپ شپ ولګوي چې وریژې غوړیا نه وي که خیر وي دی سره چې ګپ شپ ولګوي خپرونه چالان دوی خوست تلویزیون ډېرو قدرمنو خوږو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو برکات یې په توسې نه قدرمنو دوستانو خوشحال یو چې بیا تاسو ته حاضر شوي یو عید ښې شپې ورځې دي ښې مړۍ وخورئ مټۍ سره لږه ګزاره کوئ یورې چې باد دې نه ولګېږي د نن سبا ډاکټرونو ته چغ شي کروندو هغه دې پرېشن دي کېږي دوستانو زه شړشم ګل یم زه ګل بشر خان یم دا ګل بشر خان دا مې روسته وایي چې غړي والا نه وخوره خپرونه دی بلوټ زه ورته دوستان ملګري د ځوانونو نه خفه کېږي خپرونه به وچېله غوړي به خیر کې روژه خو موته کړې دي قدرمنه دوستونه اول خو تاسو ته عید مبارکي وایم ځکه چې رژام که خیر وي ډېره ښکلې موسم که وه ډېره هلکه رژه وه ډېره ښکلې رژه والا دی ټولو مسلمانونو یې میکس هرکه بیله کورنه قدرمنه اختر مبارکي درته وایم د اول مې شړشمګل ورور ته ځکه وی چې وریژې غوړي به یې ته وخوري دا څړ ته بیا پالمې کو بیا به وښځان چې داسې نه چې سره په پوته نه شي ځکه مې ووایي چې مخکې به که خیر وي وریژې غوړي به ته ووایي بیا به خپرونه چلوي دا خبره دې په زوی وکړه خو یې زیری بله دې نه کم سان کل عید به داسې عید وي چې ورنه ګله ډېر خلک به خوشحال وي سولر غولیدو جنګ نشته پارکونه خلوص دي ملګري کړای شي چې غرو سرو ته وغږي خپلې میلې وکړي ولته دګونه پکې دي که خیر وریژې پخېږي بلکل دا کیسه دې بیا حقیقت وکړی ځکه که څه نه منارژه چې په امن کې تېره شوه په خوشحالۍ کې تېره شوه داسې وي انشاءالله چې دا عیدي نه دغسې وي امید مې دا چې انشاءالله چې نه را به په ټول افغانستان کې که خیر وي امن دی نه را به سولر درېمي سوله دو امن د امنیت دی شړشمګله ورېره چکرې به وایي خو چې دا خپرونه تېرې شي خیږي به د غره سارې تباه خیږي به د پارکې کې بار ګرځو بله خبره دا ده چې اسلامي امارت اوس دا اعلان کړی ده ټول افغانستان وګړو ته وی ته وایي چې که خویندې دي که ورونه دي که سپین ږیري دي که ځوانان دي ښه په ترڅ کې خپل اختر ولمانځئ سمراخوان زیرتو ته لوړ شئ خپلو یارونو دوستانو ته ویل شئ سپین ږیري مریضانو پوښتنه وکئ ورنه ګوله د عید لمانځونه په ګاډه وکئ په هر ځای کې چې خوښئ کوئ لمانځونه خو خوند خو داسې کوه شړشمګله ورېره څه چې اوس په تېره ټنډه سره کسي چې ته مې هغه نه په تېره ټنډه کسه زوی دی ونه دا که ښه وي مخ رنګه ښه روپه وي دا غوسه خندو هر وخت که خیر وي خندو خوشحالي که خیر وي مخ رنګ ښکلی وي دا کیسه خو خو خوشحال خو اوس ټول ملت خوشحال ده یو خو رژه سخت کړل دومره خوږه رژه وه ډېره خوندوره رژه زه خوب کې تږی کې دا مو خو ډېر نه ته څرې وې یاره زه خو کله کله به داسې چاخل ته چې یې بې غړاب ته به زړه وشو خو بیا هم به ووایي چې که خیر چې څومره سختي ده تېره شي دا ورځ ووینه یاره په تو نو خو عیدبور کم نه ځین چې که خپریون یې نیولی ونیم ځای کې دې غړاب کړی وي ځین چې غړاب هم دې کړی وي دا کیسه ما که شړشمګله ورېره دومره صفا رژه مو یوکوله نه وه نیولې لکه دا ناپلینه ترویخه مې که وکړل که ښه وي نیرما وینه شي که خیر والا رنګ دې ښکلی شوی دی دارې شوی وپوهېدې که نه لکه خال چې وینه دې نه وځبېږي خو ګناه دې ورک شوه ده دې نه دولې کسه یې چې ژړیتو ګناه ته دې ته ورنږدې شي یا دوره خو خدای پاک وبخښلي بیا دې بخکېږه نه سړی څه ګناه مې کړی ده څه شی شوي دي خو رژه مې ونیول بنزین او دا سینه ترویخې مې کړل نه مې څه شی کړی غیبت مه وایه پردی خاک مه خورئ زنو خلکو پوره کم غصب مه که درویغ مه وایه دغه ګناه ده که نه نه سعیدو دا خو ګناه ده خو کله کله څه یاسې چا خلته سړي ونه شي چې غیبت ونه کوي یا شیمات ونه کوي میک تو سه پښتونه ورنه دا زنه زنه اکثره داسې جوړ شوي دي چې محمد ساکینی ته چې جار قربان چې په خېتونه ښه سړی نه ده خو چې څرګه د جګ شړشمګله ورېره بیا یې ولې وتایه دا ته وخته داسې کولای شی د هغه کیسه دې په زی وکړه ځنې خلک یې واوي خیور سړي وي
وای چې ځنې دارې خلک شته چې غوټ شي غوټ دی بولي چې ډنګار شي ډنګار دی بولي خپل نوم نه دی ته وخلي نه زوروي دی دا رښتیا ده په ټولنه کې ګلبشري خانه دا رقم خرڅه خو خدای دې هدایت وي ته وکړي د خلکو ته امین امین څوک چې ملت خاک خوري خدای دې په مرای کې خاک کی امین څوک چې غیبت شمات کې خدای دې هغه کاند ته وري چې دوزاخ لږ گزاره سره وکړه دومره سخت ګناه بیا نه وي کړی ته خو مخ ولې دوزاخ ته ورته هرګه دې ته چې خوله لګه سم ولا که دومره گزاره سره وکړه مرای پرې موړ یم بیا چې دوزاخ ته د لوټ شي زه نه څه کوي خپله ته خوا کاته خو هسه مو چې ته لږ گزاره سره وکړه شړشمګله وراره داسې شیشه شته یا که غوښه زه تو بېغږېږي څه تمثیلي ټوټې یا ترانې یا کیما ټوکه ټکاله شعر که غوښه چې نوستي زه ته وکړه تېږي که څه شی شوي وړکیا خپرونه کې ټوکې شته سندریا کې دي ډرامې باب سي کوئی وانې به ټپه باب سي وپېدې عید ده عید ده ورګوله د مو خلک لسونه سره د خپلې وي ګټي ورګوله د مو په حجرو کې نوستې مټۍ کلچې شودې شي نه خوري مونږ ته به یوه ډرامه به دې نیوه کیسه تمثیلي ټوټه ده وبیکسی چې څه راکانته شاید خو دا راکانته نه خو زه دا غواړم چې دا شته کار نشته یوه ډرامه به د نیوه قسم تمثیلي ټوټه لانډه بیا به زه ته خپرونه ته څه ټر وګرځوه د څونې دا ډرامه وکړې خدای دې وکړي چې توسې توجه وړ وګرځي بیا مونږ خپرونه مه هېروئ پچړه څرګه نن داسې وختي راغله مکتب ته لوړ وکړه الله ته مخې نه کوئ لوړی مکتب ته چه شب وکړم ملمون سبا ته بیایی که وشه باز تو سالور شای مخې نه که کوری نه که بوتا سبا یایی که نه یایی ارته یایی سلام علیکم وعلیکم جک شد سوال کلتر شای خو سبا سلام علیکم السلام علیکم شکر الله راکړي شوړې ته بیا به کدا دې خپل خیر شکر الحمدلله چې نن خو غوډه وسړه تار نه ورکه وی خپل ما که غیر ځلینا داسې دي چې غوره درته ولا روغله موجه ګلبشره خان پوښتنه وکم نن لایاوما سره دا ژوند ښه دی شکر الحمدلله بس ښه دی وخت تېرېږي خو مخکې سره مخکې بیا څه فرق پیدا کړی دی وسړه یې نن سبا دا نستی خوا وینه د خورۍ خوا وینه غوښه وخت تېرېږي ورګنستي مارغه ګوازه روغله ما چې ګلبشره خان سره به غرمه وکړ وا چرګه به کړی کو وشه چې د لوس په دارو کو چې رزګوي چې دمکایي کا خیر ورک شاشه ورک پتارسته کې تا چرګه غوړه چرګه چرته دې وسړه دا نستی به وینه ورګنستي چرته د کومه دونستي کومه زینا غولې وسړه خو ته خو زړه کیسه کما دا اسلامي امارات چې روغلای دا ویری پیدا راک نه لاګي وسړه قربان ورکتا ورګه نستی اسلامي امارات سره نه درو غولې ورګه اکسانه زوم کیاوا دا په تاوما نړۍ نه دا نستی که خیر وکماتی دو بله خبره دغه ده چې په درې میاشتې کې دوی روغلي دي بیا هم خوله وګوته ورشه ده چې نستي ده ونستي ده نستي کومه ده دا کیسه خو ښه که چې په درې میاشتې کې خو صحیح کیسه ده خو خلک داسې روایي چې هله نستي دوی نستی مړه شي مویه لټکي زړه که خیر دي وهولی ده ورګه خلک کیسه ما مانا خلکو چې غوټ شي غوټ دی بولي چې ډنګر شي ډنګر دی بولي درته یم چې خلک کیسه ما مانا لږ دغه مشرونو ته وخت ورکوئ نه وخت به ویر کي خو څومره وخت ویر کي درته یم چې زنه بوکسوي کې 10 کوله 15 کوله دی په اقتصاد نه ووته چې زوی ته نه رسېدلی مونږ درې میاشتې یا نه دی وتلی بیا خلک یې چې نستیدو مونږ د امارت مشرونو وخته دي ګاونډیانو سره ښې اړیکې جوړوي ورګوله د مو پروژې خلاصوي شرکتې سره ګوته پټوي هر صاحب ارزون شي که خیر نه یوه ناڅه به خو نه کېږي یا نه دا کیسه ده وایي منه ښه وکړه خو موږ خو د خلک زړه وچ به وایي چې که خیر یې که ماتي تو نستي تو قربان نشته دا تا ښه کیسه که رښتیا کیسه ده چې لږ وخت ویر کړي کوم د ښه شي یې خلک کیسه ما منه که خیر په تومه نړۍ نه دا رغول دی یو خو که ماتي تو که ماتي به ښه شي اوس که څه امنیت رغولی دی اسلامي امارت چې روغله عدالت شروع ده مینه محبت ورورولي چالان دو دا اقتصاد به خدای په لاګته بسوی بلې موږ تو چې پلور نیکو وخت نه چې وکسه موږ چې پلورونو نیکونه دار نستي ته راکړی دو چې دغه نستي به سلو ورته وکړي که خیر وي نو دا رقصه درته کوم ګلبشره خانه په دا کې تو څه فکر دی که خیر وي یاره مو د هغه فکر سره بلکل اچاخه ده چې موافق یم ولس نه مهله دغه ته چې لټکي دا واخ ور کو میک څه بالک واخ ور کې که خیر انشاءالله
چې لګیا دي خو مو خو که خیر وي ګډ کې به دا خوله تخورېږي ځان چې وا ټاپه به ټاپه چې په دا که نه ګلانګور یې ټاپه وایه یا که خیر وي چې زړونه همداره ګلمیر ګلمیر سي یا یې چې طالبه دوې ګاټې دې وکړې ته کسه بیا یې وایه طالبه دوې ګاټې دې وکړې یو د وطن شو بل به که خیر وي دا نسته یا څه ورکړي ګلبشیر خانه دغه وه یوه لنډه هغه غوندې چې ډرامه وه کار صحیح بولي خو بس یو پیغام کې و خدای دې وکړي چې ملګرو دوستانو لیدلې وي خواندې وي نوخوسته یې کې شپې ورځې لګې وي ته خندلې وي لږې پیغام کې کتلی وي که خیر یاره ښه شوق بله ورځ ډېره ښکلې ترتیب شوې وه ما خو داسې فکر نه کړ چې که خیر ته به داسې رول باور یو خو مو ته ته برېښېده دا بل سیک ده دا یو خو زه هم بله هغه ده ته یې نه پېژنې دغه خو دارې دا که نه چې د مونږ په کلي کې یو تیک نومېدو کله به چې غږ به یې وخوستو سپوره بیا په مړکې شوه غویه به یې روان کړل پټیو ته پټیو کې به چې کله پټي په سپوره وویل بیا به وږی شو بیا به ورګولم کلیویل پسې ورغلل دی به په زمبلو کې راوړو هغه تیک ده دویم نه تیک آخرون لوبولی و تا آخرون لوبولی و خو چې خلته وایي چې همداسې یوه ټاپه پر زړه شوه وایي چې مسافر ډاله ډاله روغلل ته کسه مسافر ډاله ډاله روغلل ما چې دایمي په ده څه شوي چې ویله نه رسي یاره خدایا پاکه لیوانیانو سره مو سر ده نو دا ټاپه وه دا غزل و دا چربیته وه دا څه شه و نه زده پته خو ما داسې نه دي ویلي چې زه شاعر یم یا کیمه بله کیسه ده خو یو چا ووایي چې دا لنډۍ راکانته ده ځکه مې واویله موږ ته څه پته لګېده چې شی دی خو یو شی و اصل نه وه دا معنا ده زه دې ټپې نه یوه معنا مې وخوسته دا عیشه د زړه اخ ډېر خواسته ده داسې عیشه په زړه کې ارمان ده چې دا څه شه وشول هغه ټپه دې بس ټپه دې وینه جوړه کړه خو داسې ویه چې یوره ته پوپېدلی وې نه اساس که خیر ټره پره بیا خوانده نه کړو چې پوپېدلی وې چې اه کېدی نه دی بیا مو ته ویله وې چې اوس پوپېدم که نه اول خو مو وویل چې دا د څه شه وکړل خو مو ته پته نه لګېده چې ته پوپېدلی وې بس ته خو مو چې شی دی اصل نه د خوشحال شم ګله ورېره زون بغل یاوه نه دا سانه تو چې ته زون غلای دی نیولای دا یو شعر ده ورو ما چې پارا طریقاوي شعر ولا د تو په ټاپه مو ته یو شعر په زړه شو دغه مسافر په هغه دا په والور پوری دا والور پوری پر یې نه والور خو چې خدای کو خټیټ شو نه چاړي لوس وتا راځي یای چې ډېر په الین او په دوبۍ کې دی تویلو سا زوراوره تا ورکشه والوره سمره یا چې مسافر پر دی وطن کې یم ګیره مې سپینه شوه ببره تا ورکشې ولوره واه یا چې بس ټوله ورځ مزدوري وي په بل وطن کې غریبي وي سکه چې پیسې ورته ونه ګټم خلخونان یې ارنم راوره ای تویلو سه ولوره ډېر څپکي دي ارشاد نشم زه څه کویلی یی چې د زنو مشرونو نه خشول یم نن سبو کې زنو مشرونو نه خشول یم نن سبو کې چې ولور یې پورته کړه خبره ای تویلو سه ولوره بیا څه شه دا ولوره ولور به خپل ټیټېږي مشرون به پرتولیږي ولور به خپل ټوټېږي مشرون به پرتولیږي زه دې ته کومه دا خبره زلفوی که زوروره ته ورکشې ولوره خو د اخر کې خو تا دا نه ملاب کوره ته چې لږ شعر ونه لنډۍ وارګدار دې ته یم چې شعر دی وي چې یوه مناب کې وي دا نه دو چې دا کپیای برابره کړه دا پښه برابره کړه دا ښکر برابر کړه شعر دی وي په قانون دی وي چې یو پیغام کې وي دا که یو پیغام کې و نه خو سعید خو موږ ته وویل مخکې نه چې شعر و اول کې شعر و که څه بل وه خو څټ ته په دا نه ملاب کوو راته چې نه شعر و نه لنډۍ وه نه خو دا چې څه شی ده ووایه خو بیا قدرمنه دوستانو نه مې هیله دغه ده چې دی خوښ شوی وي که نه وي داسې خاص څه شی نه وي که څه شی کي وړکیه د ټایم چې دلته یو موټروان و موټر یې ډېر زیړ و په دا رقم ته کاش یې کړو ته وایي چې موټر دې زوړ ده
وی چې ورته زور کسې که کاسې کسې زه د ته د دغه شعر معنا وکیسه یو پیغام کې پروت و نه ایسا کیسه خو سعید خو زنه کاشته ورکشه چې پلیاره که داړه تالی کی ټیرین از نخی که کاشته ورکشه لره شایز خواندی اوی منا که کڑایی مانا وی نوخلا مانا دی تاین چی مانا وی نوخلا چی مانا دی وی نوخسته باشه تا کامیابی خدا چار نماناوی قدرمن دوستونه هیله مې داغه دو چې د ارسه ویلي وي چې تو څه خوښ شوي وي مخ چې څه دا یو درې څلور میاشته وخته وه چې دا شعر مې جوړ ده چې طوفان ده قهر ده غرقول دي تباه کول دي خبر نه دا شعر مې ځکه ویلو چې موږ مشرون پوښتا دي اکاني صاحب پوښتا و خوست ولی صاحب پوښتا و نور ولایتو کې دا خبره جګه شوې ده چې ولور باید ټوټ شي ځکه چې ځوانان ما سپینګیري شول پیغله ما په کورو کې زړې شوې دا ګناه ده خلک غریبون دي تنخې منخې نه لري ولور دي ارول ویږي په دې په خاطر یو پیغام یې کې ویلو اوسه داس خو چې وي بیا خو ښه کیسه ده نو چې خو څه شاید څه بال ده زه خو ته نه پوهېږم چې په معنا یې ونه پوهېږې ورته بیا خالي تېر کې دا دې ته وایم ګل بشري خانه چې خال کار نه ستړي نه شي ارسای والانډه یوه دما به ډرامه به نیوه کیسم ډرامادو که دمادو معلومه که چې چی شای دي دما نه دو ډرامادو ډرامادو وبیکسي چې چی شای دي څه له منه ډرامه ورکه ګډېرو والا لرګي مې موت کړه که خیر یې وړه دغه پرېږده لرګیان چې مبارک شه شه مبارک شه یاره دې ته چې په د عمر کې دې دغه کور نه وکړی لاس ورته دې مبارک یې که چې ښځه دې ورته وکړه لاره ورکړه شه نه دا خو یې خو ته دا ښځه څه مړ شوې ښځه مې نه ده ده تا کړې ورکه ښځه نه دی که نو دا ګل دې څه شي پوره وچولو نه وای زیری ته زده کما څه شي زیری شرشنگل وره که خیلی پارین به یه جمهوریت وقت ولا ضابط ولدو خو نو بیا چی شه وشوه داسې وشول وایي چې که خیر د پنځه شپږ میاشتې زه خینه نه عمر وتلی نه نر وتلی مو ته شو ولل مې شان ما شو ولل نر وځي نو بیا ګرځېدو ویل نه خو چکر دې والا وکنه دا څه کیسه وکړه دا وایي چې که خیر د اسلامي امارات مجاهدینو دا ډوره که ما بیا مو څه وته وویل څه دې ته وویل بتا مې چې وسړه روشا زمانت تازه کوم ها په اعلان شوی د زمانت زکه روشا چې ورته والا بیا دا څه دې ته وویل دا داسې و چې وسړه ولته ما ور ولا داسې نه وي چې څه مشکل ورته جوړ کو وشا ور اغله ما دایم اسرا ور وست اسلامي امارات مجاهدینو تا ور اغلی هغه بیا څه وته وویل څه وته وسړه بل نو دا کیسه وایي چې په زړه کما ځان چې چوپ وکه ورځه پاو کسان د دغه دې ته کړی نه وي اسلامي امارات مشرونو څه وته وویل دا څه ته و چې مو ته و چې دا تیر نظام ولا که خیر ضابط تا دا څه وخت و چې په ټانډان د خپل آفرین دی افغانیت کړه دا په ټانډان د خپل کوي ته وایي چې وسړه دې یو افغانیون یې ورنای که خیر دې وطن بچونی تو زمانه تازه کما که خیری مصرف څنګ په څنګ د وطن نه د پاکه وطن په جوړاوله کې به کومه کاسره کې عمومي په اعلان شوی ته که خیری ته خود د وطن بچای خو وین دا ورډای د ته جواب مې دي ته ونه وی چې اسلامي امارت مشرونو جوړه په اعلان کا عمومي په دا پتا پویږي چې موږ څه وړه افغانونه زه خپل ور روان یم که خیر وي وسړه بلا کې ساده تا وکما که خیری وای چې تو څه که خیری چې چیرته زوړه ممرون دی پولیس دی عسكر دی چردري ما په اعلان دو چې لوسرا ویر کې واتار جوړ کې که خیری وای کې ستا زبله تا ډیر پاک یو آفرین دی په مور په بلا کومه کې سات دې کې ساده پاک شو چې که خیری افغانین سره یوشول یې ست د نړۍ یې تا کا خیری موت نه کو خدای دې موت نه کی که خیری مو ډېر لبه زادي که خیری تعلیم قدمونو می ټول ځاویر سم وسړه تو دې شي دا چې تا راوړي ار دې شه چې دې نږدې کوم ستر وشه دې لارګای کې سره نسکرو نه کی وسړه دا دې کې ودرېږه دا دې ته چې زای مجاهدینو کمانډان یو زای مجاهدین عسکري آرام سای تیار سای مرګلي کمانډان صاحب راتلو د احترام لپاره مخامخ هر ول بشری خانه خدای دې وکړي چې دوستانو دلی وي ډرامې نه خوند او خوښ وي لږ پیغام دا کار کې وو خو دوستان به ورته په انتظار وي چې ولا څه رقم ډرامه ده نه چا خلته چې موږ ته خپل ډېر خوند وکړو ماشاءالله ډېره ښه وه اصل کې شرشمګله ور رامیکس کوکسي
دغه ډرامې تمثیلي نه دا چا خلته چا اصل نه دي په دا کې ډېر لوړ پیغام کې وي ډېر لوړې کیسې کې پراته وي خو که چا خلته په غور سره فکر پوه بېشک دا ځنه خلک به داسې لاړ فکر ځنه وخپل یایي چې ډرامه به ته وایي خندل وشه تېره شوه نه په دا کې یو غټ پیغام پریت وي چا خلته چې اصلاحي بڼه لري یا خلک د پوره ګټور وي داسې نه دي چې وشه خالي وي ته خوندی نه راځي پیغام نه وي دا خبره شهیدو دغه مو وایي چې یور سړي نه پوښتنه کړه د ملي تلویزیون کې ډېر غټ ډایرکټر و دا لیکنه به کړه بیا وایي چې مو ته د ډرامې وایي چې د ډرامې دارې دي یو تمثیل چې کې چا تصویر خلکو ته ورښیي دا غیر مستقیمې لارې ادب ته رسول دي که مخ مخې و چا ته وایي چې غالې په مخ دې وایي که یو تمثیل ورته وکړي چې غال په دا رقم ده روغ سړی په دا رقم ده ورګولم خلک ته یو پیغام ورکړي عبرت هغې نه وخولي دستي مضغوط البېږي چې دا کور ښه نه ده بلکل ښه داخته دلن ده په عید کې چیرې مخططې سوریږي چې وخوري چیرې مخططې کېږي د صحیح کړی دا سړي دې ته چې میلمه کوټ ته به لوټ شو سټې کنډاو ته به لوټ شو آتماما ته به لوټ شو په دا زنه خپله ملګري ملایونو صاحبونو نه به وګرځو مشرونو نه به وګرځو چارواکو نه به وګرځو داسې به ګرځو که خیریات دې ته اوس خو رضا نشته که مالټې خورې که ماڼۍ خورې که غوډي خورې که وریجې خورې هر څه به ښه پرمون وي یاره دا د دومره ښه کیسه وکړه چې چا خلته یو خو به سره وویني دا رضا خو لږ داسې وه چې سره تېره شپه غونده وه چې چا خلته چې خوړل څښل کښېنوي چې چای وڅښه ماڼۍ وخوره هېڅ که خیر وي رژیم وتښوه عید ته ګرځي به چکره به وایي داسې د غره سره ته به خېږي مېلې به کېږي خیر دا اسانه ده خو مټاره شته کابو مټر کې دې زه ورم تیله نه اخلوسې کرې نه اخلوسې لا مالټې خورا پسته کې بیا چاوه داسې نه وي ولته چې بیا وتي مقصد کې د کېناوه ملګري ډېر دي ولا چې لاس تنګه مې ته په ډاکې نه د عید په ورځ هغه ته خپایي بیا زما سره په هم دا خبره نشته داسې شړشمګله ورېره یوه کیسه دوی چا ډېر فرمایش کړی و خو مو ته وایي چې رژا دوی هېڅ خو نه کېږي یعنې ولې په رژا کې وي رژې نه مخته وي وایي چې شړشمګل ډېر د هغه ژړیتې سندره مخکې بې غرنۍ سندره کړې ژړیتې په وخت کې وی چې اده چېرته په کړی وای په تلپینه کې درته ثبت وای بیا د موټر وړی وای مو ته شم خو خپله تلپینه د سره پیږم نه خو په تلویزیون کې سندره کو که خاري تلویزیون بیا هیڅ په کې شپې ورځې کې ته چالان کوي د سندره به کوو وینه نو سندره غرانه نه وخت دي خو کا د خپل ای مرګلی پوره به وکم کنه ته هم مو کې زړه خورین کړو ما چې شاهجان دا کاړې د چا زړه درکې خورن کله را ورکشپ شلا شو ورته کې ساکه چې زړه درکې خورن مو شاهجان دا کاړې خو خلک وختنه ورګه خو خلکو ته ته اجازه سندره دته پکم وی ته وای څه بچنای کوي مانا دا څه ته ونه غربا ما چې خیر وی ته یې څه خوري مې پوهېدو درویغ چوشته و سړی یو مرده په درویغ کې ګناه ده ولا درویغ شو موږ درویغ ما اوس بیا درویغ نه وایي خو خدای دې بخښنه ورته وکړي خو دا څه بیا نه په ولري یا چې درویغ ما یس فورست مو څمرا درویغ سوشلاس او تاور درویغ مې ویلې دي اته نازوت مې چرته ویلې دي نه لاس وتاور خو جار کې دې نه لاس وتاور خو یا په ورځ کې څلور درویغ یې ته دا ای دارې وکه دارې کې هسې زه ته خوان نسره ویر کوو په مصوبو سره وغربو عید کې شپې ورځې دي جلوسونه دې نموت کم یک پرای دې نموته کې یا په مو نموت کې معنا نشته کې زه به ملګري فرمایش په راکنګه خیر داسې بیا مخکې ناکامي مې فکر مې داسې دا چې داسې د وغربوه شي و ډاکټر ته د ورغله که څه چې په جیب کې د سره دی چې هغه پاده نه ایسي ډاکټر ته خو چې وایي چې ټولې دې پورې دي ته چې ماریکا یې مالاریا یې ترټکې دو معده کې دې تکلیف دی غو مرض نیولی په میږې مرض نیولی بس نو لاسو زرونه خو ارشاد نه راغلی شه خو غلا شه ملګري دوستانو خدای دې وکړي چې خفه نه وای زه ګل بشیر خان خو کله کله سره بدیږو خو دا دارې بدول دي ورغوله نه چې مینې بدول دي پوه شوې لږ لږ سره وکړو په و خو زړه ته هم نه سره لوېږي دې ملګرو چې فرمایش کړی ده خدای دې دی ژوندي لري خدای دې وکړي چې خپرون ته نوس وي سندر نه خوند وغلي اختر خو روغایر مې نشته زبو دا زړه لوسینه چاته ویر کوی زبو دا زړه لوسینه چاته ویر کوی
اختر ته ټولې خیاندې لوړې وې بیورې را خیاندې سنډه علي ته نوسته دي بیورې را خیاندې سنډه علي ته نوسته دي زړګاښ مې داسې روتایایي وې چې ګاډې واډې چارې بیا وکمایي چې ګاډې واډې چارې بیا وکمایي یاره شړشنګ بله ورېره د ته خیر دا وي ژوندی دا وي کامیاب دا وي په خپل ژوند کې د ته بریالیتوبونه غواړم تاسو شاید ووایه په رښتیا چې مونږ ته تېر وختونه په زړه شول کله کله به غرنۍ سندرې چې تو به کړې مو بروېدې خو ځوانۍ ټیم و یه ساحیل هم داغه تو قدرمن دوستونه ټیم خو نه دی ځوانۍ ټیم خو نه دی خو چاخل تا چې زیر کی زده هیله هم دا چې د سندرې غرنۍ تو سه خوښه شوي وي خواند نو خوستا وي دا چې شپم خښول تیری وي می هڅه کی چې تو سه خښول وستی شړشنګل اورره ډیره مننه ده نه کما الله د په عمر کې برکات امین تو سره ته د خدای خښول کې خدای د عمر کې برکات وچوا دوستونو تو سره د خدای خښول کې مننه ده نه کو چې تر دې د مې سم د خبرونه وکټله ووریدله دوستونو خبرونه په خلوصیدو په د خبرونه کې کوم نه کومي غلطۍ شوي وي بالکل یا کوم داسې خبر یار نه شوي وي چې تاسو په غوسه شوي وي مونږ وبخښئ خدای دې تاسو ته د عید د سولې د امن د ورورولۍ د خپلوۍ عید وګرځوي خدای دې ټول ورونه ژوندي لري مردګون دې خدای وبخښي ځوانانو سپینګیرو خویندو ته دې خدای اوږد عمر ورکړي بالکل بس قدرمن تخنیکارون یای چې وخت اجازه نه درکوي میگه چاخل ته رسخطای دونه و خلی شړشنګل خلته قیمت تر از ویده کیسه شوي بخښنه غواړي بس په دې کې چاخل ته چې خلک ته مینه ورکوي محبت ورکوي وبل سره زړبادګای شوی وي په سره پخلا کوي یه شیطونه یه بغض کینه هیڅ شی نه جوړېږي په مینه محبت کې ژوند وکړئ هر چېرته چې وایي ښه وخت ولرئ دوستانو په مخه مخه دا وخت خپرونه